ګرانو لیدونکو، نن په خپرونه کې راسره د پکتیکا پوهنتون یو محصل میلمه دی. هغه محصل چې د پکتیکا پوهنتون کې د خزاني سیمستر په سطحه باندې په ټول پوهنتون کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نن به د دې لاسته راوړنې او د دې بریا په اړه، مثلا د زیار او کوښښونو په اړه باندې، د ستونزو او ننګونو په اړه باندې، او هغه طریقې چې مثلا د پرې مطالعه کړې ده او دا بریا یې پرې ترلاسه کړې ده، راسره خبرې ولري. مهرباني په لومړیو کې تاسو ته ښه راغلاست کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محسن ذهین دی، د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې کاکۍ کلي اوسېدونکی یم او فعلا د پکتیکا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د درېیم ټولګي محصل یم. ډېره زیاته مننه ذهین صاحب. کور ودان په خیر اوسئ. دا چې مخکې هم ما وویلې، تاسو په پکتیکا پوهنتون کې په دې سیمستر په سطحه باندې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. څه ډول یو احساس لرئ او څومره د خوښۍ احساس کوئ؟ واقعا طبعا زه ډېر د خوشحالۍ احساس لرم چې ما وکولی شول چې د ټول پوهنتون په سطحه باندې لومړی مقام ترلاسه کړم، او دا د ما لپاره یوه غټه لاسته راوړنه وه چې ما په تېر خزاني سمستر کې د ټول پوهنتون په سطحه عمومي علومو کې ترلاسه کړله. ډېره مننه. بیا دې هم درته مبارک وي. خدای دې وکړي چې تل په ژوند کې همداسې بریالیتوبونه ولرئ. د دې بریا راز مو څه شی ده؟ زما د دې بریا راز چې ده چې زه نن په داسې یو تعلیمي بهیر کې، تعلیمي فیلډ کې د ټول پوهنتون په سطحه عمومي او لومړی یم. زما پلارجان دی، ځکه زما سره یې په ډېرو سختو حالاتو کې ملاتړ کړی، یا زما سپورټر دی چې زما سره نه تنها داسې په پوهنتون کوم درسونه دي په هغو کې مرسته کړې ده، بلکې د هغو نه اخوا په ازاده مطالعه کې، مثلا په کمپیوټر زده کړو کې، په انګلیسي کې داسې ما شخصي درسونه ویلي دي. نو واقعا په ما زیاته پانګونه سره کړې ده، او نن زه چې په ټول پوهنتون سطحه عمومي او لومړی یم، د دې بریا مبارکي مې زه خپل پلارجان ته وایم. ډېره زیاته مننه. دا چې تاسو دغه بریالیتوب ترلاسه کړی دی، دا حتما یو پلان لري، یو ترتیب لري د مطالعې لپاره، او مثلا په دې سیمستر کې یا خاصتا په ټوله کې چې له پیله تر دې وخته پورې تاسو زده کړې کوئ، زده کړې مو شروع کړي، څه ډول یو پلان لرئ او مطالعې ته څومره وخت ورکوئ، کوم وخت ورکوئ، او مثلا هغه مؤثروالی یې په څه کې ده؟ مننه. زه اوس د اقتصاد پوهنځي د درېیم ټولګي یعنې شپږم سمستر محصل یم. زه الحمدلله له لومړي سمستر څخه تر اوسه پورې او لومړی یم. نو زه داسې د مطالعې لپاره زه داسې یو هغه لرم چې زه روزمره مطالعات سره کوم، یعنې کوم کلاس چې ما په کومه ورځ واخیستل زه هغه نه پرېږدم چې د ټول سمستر نهایي ته زه هغه ورسوم، یعنې ټول بوج په یوه ورځ کوم، ځکه هلته بیا زه له اضطراب سره مخامخ کېږم، او زه چې کوم درسونه وایم له هغو څخه زه اخذ نه شم کولی. نو زه روزمره مطالعه ورسره کوم چې کله د امتحان شپې ورځې راورسېږي زما اضطراب نه وي، او زه په ډاډه زړه باندې د امتحان صحنې ته داخلېږم او ازموینې ورکوم. ښه، ډېره مننه. کور ودان، ما مخکې مو ویلي چې هره بریا ترلاسه کېږي، هره لاسته راوړنه یو څوک لري، دا له ننګونو خالي نه وي، له ستونزو خالي نه وي. له ستونزو سره سره به یو څوک بیا بریالی کېږي. ستاسو په ژوند کې یا مثلا د دې بریا ته رسېدلو پورې چې اوس تاسو راغلي یاستئ، څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ طبعا زموږ ټولنه داسې په دې کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو که بیا هم داسې رڼا پرې واچوو تر ډېره اقتصادي ستونزې دي. نو زموږ په وړاندې هم داسې ستونزې وې چې وخت نا وخته ځینې اقتصادي ستونزې یا ځینې د ترانسپورټ مشکلات داسې وو، خو الحمدلله موږ یې نه یو مات کړی چې موږ له خپلو زده کړو څخه انحراف کړی. نو موږ د ستونزو ته چا خبره مخه مو ورکړې وه، مقابله مو سره وکړله، او چا خبره نن داسې ورځ ده چې زه د ټول پوهنتون په سطحه عمومي علومو یم. ښه، ډېره مننه. کور ودان، کله داسې وخت راغلی دی چې مثلا په دغه ډګر کې یا مثلا دې بریا ته په رسېدلو کې یو داسې ستونزه راغلې وي چې تاسو یې ناهیلي کړي یاستئ او خپل مسیر هغه مثلا هغه ستونزې داسې کوشش کړی وي چې تاسو له خپل مسیر نه واړوي، داسې کله راغلی دي؟ طبعا داسې ستونزې په هر انسان راځي. نو که موږ سوچ وکړو انسان چې دا یو ټولنیز موجوده، یعنې په یوازې ډول سره هېڅ نشي ترسره کولی. واقعا داسې ستونزې راغلې، داسې وخت راغلی ده چې ما له د پوهنتون له دې زده کړو هر څخه زړه تور شوی دی، چې یعنې داسې ځینې داسې مثلا کوم اوازې څه خپرونې چې موږ اورېدلې دي، یعنې دا ماته داسې هغه راکړی ده چې یاره دا درس زه ویل لګیا یم، دا په هېڅ نه حساب ده. خو د ما پلارجان ماته په هر وخت کې زما کورنۍ، زما ملګري، زما دوستان دا زه سپورټ کړی یم چې نه ته یې حتما کولی شي. په ژوند کې که ستونزې او ننګونې نه وي نو بیا د کامیابي په خوند باندې ته نه پوهېږي. نو هغه د ملګرو، د خپلو والدینو او د نورو عزیزانو قربانو سپورټ و چې نن دا د ټول پوهنتون په سطحه عمومي علومو. ډېره زیاته مننه. کور ودان، په ستاسو په بریا کې مثلا یو څوک که مثلا بریا ترلاسه کوي، د هغوی د کورنۍ مور او پلار، خپلو خپلوانو او استادانو رول په دې بریا کې څه کېدلی سي او څومره مهم ده؟
واقعا زه مې په لومړي قدم کې له خپلو ټولو استادانو ګرانو استادانو څخه زیاته مننه کوم چې ما سره په دې برخه کې نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. زه یې قدرداني اوس هم ترسره کوم او بیا هم ترسره کوم. نو ما سره ډېر تکلیفونه ګاللي دي. هر استاز، والدینو، د جامعې کې چې کوم افراد زما سره وو، نږدې خپلوان وو، نو واقعا هر یو په خپل ځای کې زما سره همکاري کړې ده او نن یې دا ده زه ثمره وینم. ډېره مننه کورودان. د نورو محصلینو لپاره ما مخکې هم ویلي چې تاسو دغه د چې پوهنتون کې هماغه د لومړی مقام ترلاسه کړی دی، د هغه ترڅنګ په یو ښوونیز مرکز کې د استادي دنده هم په مخ وړئ. نورو محصلینو ته څه ډول یو پیغام لري دا چې تاسو دا کار کولی شئ، نور محصلین هم کولی شي؟ او بالکل یې کولی شي. لکه څنګه چې تا یادونه وکړله چې زه په یو خصوصي ښوونیز مرکز کې دوران تعلیمي اکاډمي کې د کمپیوټر په برخه کې زه استادي لرم. نو د دې مصروفیاتو سره سره چې زه مطالعې ته مې وخت ورکړی ده او زه لومړی مقام ګټم، هر محصل زما غوندې کولی شي. که چېرته هر محصل مثلا پام وکړي، دلته موږ او تاسې یوه اصطلاح لرو سوات انالایزر ته ویل کېږي چې هر محصل ته هر شخص ځکه په ټوله کې وایو فرصتونه، خنډونه، هغه مثبت نقاط او منفي نقاط ټول ورته متوجه وي. که دی دا خپل ټول تحلیل کړي نو دوی کولی شي انشاءالله په آینده کې مثلا ښه پوزیشن ولري او ښې نمرې ترلاسه کړي او له پرمختګو څخه برخمن شي. ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې په دې تعلیمي برخه کې ستاسو راتلونکی پلان او راتلونکی مثلا موخه به څه وي؟ زما موخه دا ده چې زه د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ سم. غواړم چې خپلو هېوادوالو ته خدمت وکړم او غواړم چې د دې وطن نوی نسل چې کوم ده مثلا دا خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم او دا مې هیله ده چې یو وخت زموږ ګران هېواد افغانستان د نړۍ له هر هېواد سره سیال وي. ډېره زیاته مننه کورودان. قدرمنو لیدونکو، له موږ سره قدرمن ذهین صاحب په خپرونه کې و. د دې خپرونې هدف همدا و چې مثلا ذهین صاحب دا کار کولی شي. مخکې هم ما وویلې چې دی استادي هم لري، درس هم وایي او حتی لومړی مقام په ټول پوهنتون کې ترلاسه کوي. دا یو وړه خبره نه ده، یوه لویه بریا ده. دا چې ذهین یې کولی شي، ټول محصلین یې کولی شي. دا یوازې د ده لپاره بریا نه ده، دا د نورو محصلینو لپاره یو پیغام ده، یو الهام ده چې دوی هم باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي. یوازې محصلین نه، د ټولنې د هر قشر خلک کوي، دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي، په ځان باندې ستړیا تېره کړي، یو هدف ته ځان ورسوي.